سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د پند نه ډک داستان لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د احمد پلار چې نن ډېر ستړی له کاره راغی، له دروازې سره یې خپل کمکی زوی ولید چې په تمه یې د انتظار سترګې ورته نیولې وې. ماشوم هم چې خپل پلار ولید، ورمنډه یې کړه: سلام پلار جانه، یوه پوښتنه کولی شم؟ پلار یې په مینه ځواب ورکړ: ولې نه؟ پلار یې ماشوم تر لاسه نیولی و او کور ته ننوتل چې هغه وویل: تاسو په یو ساعت کار کې څومره پیسې اخلئ؟ پلار یې ډېر ستړی او ستومانه و چې د کوټې دروازه یې خلاصوله. ځواب یې ورکړ: له دې سره یې ستا څه؟ ماشوم په خواشیني غږ ځواب ورکړ: هسې بس غوښتل مې چې پوه شم. پلار یې وویل: ښه چې داسې ده نو درته وایم $10. ماشوم چې سر یې ټیټ کړی و، اسویلی یې وویست او په نه زړه یې وویل: $10 پور به راکړې؟ سړي په ډېر غوسه ورغبرګه کړه: ښه، پوښتنه دې د همدې لپاره وه چې راڅخه $10 واخلې او بیا یې په چټي شیان ورکړې. ژر خپلې کوټې ته لاړ شه. او له ځان سره یې فکر وکړه چې ولې دومره خودخواهي، ما پرېږده چې آرام وکړم. ماشوم غلی ووت، نیغ خپلې کوټې ته لاړ. په کټ کې خواشینی وغځېد. سړی له ځانه سره فکر وکړ: څنګه یې د پیسو اخیستلو لپاره داسې پوښتنې راڅخه وکړې. له یوه ساعت وروسته چې ستړیا ووته، نو متوجه شو چې له خپل ګلالي زوی سره یې ډېر بد چلند کړی دی. په زړه کې یې تیر شول کیدای شي څه ته به ضرورت لري، بل دا چې هغه خو کله هم دا کار کړی نه و. پاڅېده او نیغ د خپل زوی کوټې ته ننوت. زویه که ویده یې؟ زوی یې ورته وویل: نه پلار جانه، راځئ. پلار یې په کټ کې خواته کېناست. د ماشوم پر سر یې لاس تیر کړ. ویې ویل: زویه که نن مې کارونه ډېر زیات و، ستړی وم، خواشینی کېږه مه. دا $10 واخله. ماشوم موسکی شو، پیسې یې واخیستې او په مینه یې وویل: مننه پلار جانه. بیا یې لاس له بالښت څخه لاندې کړ او هغه $10 یې راواخیستل چې د مخه یې ځان سره ایښی و. پلار یې چې ولیدل زوی یې خپلې پیسې لرلې او نور یې هم ترې وغوښتې، نو فکر یې بیا ګډوډ شو. خپل زوی ته یې کتل او ورو یې ورته وویل چې پیسې در سره وي نو ولې دې نورې غوښتې؟ زوی یې ډاډه ځواب ورکړ: د دې لپاره چې له ما سره $10 او اوس 100 شو. آیا کولی شم چې ستا یو کاري ساعت پرې واخلم؟ سبا 1 ساعت د وخته کور ته راشي. زه له تاسو سره ماښامنۍ ډېر خوښوم او غواړم چې د ماښام خواړه تاسې سره یو ځای وخورم. غواړم ټوله کورنۍ سره په یو دسترخوان راټول شو او په مینه سره خواړه وخورو. کله یې چې پلار د زوی دا خبرې واورېدې، نو خپل زوی یې په غېږ کې ونیو او ورسره د سبا ماښام د ډوډۍ خوړلو ژمنه وکړه.